نن د رحمان بابا د 10مې غزلې وار دی. ډېره ساده غزل ده، ګڅه تشریح ته اړتیا نه لري. ډېره اسانه غزل ده. د رحمان بابا د شهرت یوه وجه دغه انداز دی. تاسې واورئ، دومره رواني، دومره سادګي پکښې ده چې یو څوک دا نشي ویلی چې رحمان بابا ګران شاعر دی، یعنی ګران سره دی نه. نو دوی شهرت هم له دغه ځایه اخلي. دوی وایي چې له تا سره په سر کاندې سودا، بل به نه وي هسې ما غوندې شیدا. یعنی د سر سودا چې د سر په سودا چې تا غواړي، نو داسې شیدا یا داسې قرباني به څوک نه وي لکه زه چې یم. بس پر تا داسې مین یم که مې سر ولاړ سي هم پروا نه کوم چې تا پیدا کړم. نه به ما غوندې شیدا وي په جهان کې، نه به تا غوندې دلبر شي بل پیدا. د دغه غزلې رواني ته ګورئ، د ده انداز ګورئ. نه به زما غوندې پر تا بل څوک عاشق وي، او نه به ستا غوندې دلبر بل څوک پیدا شي په جهان کې. بس ما او تا یو دغه دوه په دوه، ته ښایسته ډېر یې او زه عاشق ډېر یم در باندې. ما به صبر ستا په جور جفا وکړه، ولې نشي د ژړا په ځای خندا. اوس نو د صبر پر ځای به ما د ژړا پر ځای به مې صبر کړی و، د جور پر ځای به مې صبر کړی، خو نه کېږي. ځکه چې سړي ته چې ژړا ورځي او په هغه وخت کې خندا څه غواړي، خندا نشي کېدی. نو د ژړا پر وخت خندا نه کېږي، د خندا پر وخت ژړا نه کېږي. نو رحمان بابا وایي صبر نه کېږي ستا پر ستم باندې، ستا پر جور باندې. ته ظلم را سره کوي او زه به صبر کوم، دا نشي کېدی. بې د ستا له مخه کون دی که مکان دی، ښه توښه مې نه ده په دا شي نه په دا. کون معنا دنیا جهان، او مکان چې چېرته سړی اوسېږي کښنی وي، هر څونې چې وي، ځای د استوګي هر څه چې وي. نو دی وایي که ستا له مخه که دا کون دنیا ده او که مکان دی، ښه توښه مې نه په دا شي نه په دا. نه په کون باندې خوشحاله یم، نه په مکان خوشحاله یم چې ته نه یې. ستا بې مخه نه کون خوند راکوي، نه مکان خوند راکوي. یعنی د دنیا او د کور ژوند چې دی دا بې تا ما ته خوند نه راکوي. جدایي به دې هېڅ رنګ قبوله نه کړم، سو مې نه وي روح کالبوت سره جدا. یعنی جدایي به دې تر هغو نه منم چې زما روح او کالبوت تخه بدن دا سره جلا نشي. یعنی تر څو ژوندی وم تا جلا نه خوښوم، تا بل ځای نه خوښوم، بس د ځان دې غواړم. لکه وروسته مقتدیان وړاندې امام وي، ما په تا پسې د کړې اقتدا. اقتدا توری سم دی. نو دا اوس شعر دارنګه سوی، یعنی چې امام مخته وي، شاته مقتدیان ولاړ وي، نو اقتدا یې په هغه پسې کړي. مطلب دا چې هغه څه وایي، هی مقتدیان یې ورسره مني. رحمان بابا خپل محبوب ته وایي ما په تا پسې دغه رنګه اقتدا کړې ده. ته چې څه وایې هغه زه منم، ته چې څه وایې ته ما مخته کړی، زما امام یې، بس ما د مقتدي غوندې وشمېره چې تا څه وویل زه به بلکل هو باندې کوم. زه یو نه یم درس جهان په تا مین دی، که بادشاه دی د دې دهر که ګدا. یکړ زه نه یم، باچا هم پر در مین دی، ملنګ هم پر در مین دی، د دغه دور هر څوک پر تا مین دی. اوس نو د دې شعر مفهوم څه کېدلی سي؟ آزاد، یعنی حقیقي او که مجازي، دواړو خواته تاسو په خپله بیولی سي. کشکې خط د امانۍ یوه ما راکړې، چې له ما سره واده کړې د فردا. د امانۍ خط نو بیا راکړه، د سبا واده چې د کړې ده چې سبا به زه په امان یم. په دې کې دوې درې فلسفې پرتې دي. یوه دا چې ته وایې سبا به مې نه سره کوو، سبا بیا نو په بیا دې څه باور په کار څو ځله بیا وکړي خو بیا نه راځي. حمزه بابا هم دغه خبره کوي، وایي د سبا نو بیا خط راکړه، دا راولیکه چې سبا به زه په امان یم، سبا به په ما هېڅ نه ایسې وي، سبا ورځ به ما او تا دواړه ژوندي وي، پاته به یو، بیا صحیح دي. ته هر وخت د فردا واده کوې، د سبا واده کوې، نو دا او ستا واده د خو نن کار وکړه. کشکې خط د امانۍ یوه ما راکړې، چې له ما سره واده کړې د فردا. نو بیا د امان خط نو هم راکړه، یو لیکلي راکړه چې سبا به ما او تا دواړه ژوندي وو. فلسفه دا ده چې سبا باندې باور نسته چې سبا به څوک وي که به نه وي. نو د سبا مه لره، هر څه چې دي هغه نن کېږي. او د عمر خیام په شاعري کې په څلوریزو کې دغه فلسفه ده چې پرون ولاړئ سبا چا لیدلی نه دی، کار به نن کوو، هر کار چې وي هغه پر نن ولاړ دی. زه په خپله په تا نه یم مین شوی، ستا له لورې په ما شوې ده ندا. یوازې زه نه یم په تا مین سوی، ستا له خوا چې دی ناره را باندې سوې ده. اوس نو الله تعالی هم انسان ته وایي چې زه ستاسو خالق یم، تاسو ما پیژنئ که نه، زه ستاسو لوی رب یم. نو انسان ورته ویل چې بلکل دا ښایي هغه ندا ته اشاره وي. ښایي عام محبوب ته وایي چې زه په تا باندې داسې نه یم مین چې زما له خوا دی، یا ستا له خوا هم یو ناره راغلې ده، ستا له خوا هم یو غږ را باندې سوی دی، ځکه در باندې مین سوی یم. نو دا داسې شعر دی چې پر دواړو خوا یې بیولی سو، هم د مجاز پر خوا هم د حقیقت پر خوا.
زه په تا باندې مین یم له ازله نه چې کړې مې نن ورځ د ابتدا له ازل هغه اوله ورځ چې د انسان د ژوند یا د نړۍ د ژوند پیل کېږي له هغه وخته پر تا مین یم او داسې نه ده چې زه نن ورځ په تا مین سوی یم. دلته غرض دا دی چې د انسان فطرت چې له کومه ځایه جوړ سوی دی یا په قسمت لیکلي دي دا مینه ده، نو هغه خبرې ته اشاره کوي. رحمان بابا دا خبرې د ازل لیکلي ګڼي چې دا زما مینه د نن ورځې نه ده، دا ډېره زړه ده چې څه وخت زما تخلیق سوی دی په ازل باندې، زه له هغې ورځې په تا مین یم. بس دې ته اشاره ده چې دا ستا د عاشقۍ په تیغ شهید سي، چې دا ستا د عاشقۍ په تیغ شهید شي، د رحمان غاړه بهله شي ادا. دا یې مقطع ده. رحمان بابا وایي چې ستا د عاشقۍ په تیغ باندې د سر پرې سي، باس نو بې غاړه ادا سي، غاړه بې خلاصه سي، یعنې له پوره به خلاص سي. کم ویر او شینزړی سي باندې جوړ دی هغه دغه دی چې پر تا به قربان نه سي. که قربان سو بس مقصد مو هم دغه دی، ستا په مینه کې ختمېده فنا کېده، بس دا زما مقصد دی چې دا ورسېږي سر ته، نو زما کار سر ته ورسېدی. یوه بله مقطع هم لري په دې غزل کې، د رحمان وزیړي رنګو ته نظر کړه چې مدام په تا پسې کوي ژړا. د رحمان وزیړي رنګو ته نظر کړه چې مدام په تا پسې کوي ژړا. ښه دا ژړ رنګ ته وګوره، دا سړی چې ډېر وژاړي د مخ ګونس یې ده دا یې ژړه سي، نو رحمان بابا ډېر ژړان معلومېږي. نو محبوب ته وایي زما اوښکو ته وګوره، زما ژړا ته وګوره، داسې معلومیږي چې ما ډېر درپسې ژړلي دي او ته په ما باندې څه نظر لره. غرض دا چې ټوله غزل داسې ده، یعنی څونې رواني، څونې سادګي، څونې اسانه شعرونه او کمال دا دی چې بس ردیف نه لري او په کافیه باندې ولاړه غزل ده. خو دومره ډېر شعرونه او دومره په رواني باندې لیکل دا د عوامو دپاره د قبلېدو اولنۍ لاره ده چې انسانانو یا پښتنو نرانو ښځو دواړو رحمان بابا قبول کړی دی. د هغه لاره دا ده. بل دا دی چې رحمان بابا شعرونه داسې آزاد دي، یعنی ته د مجاز پر خوا هم بیولی سي، ته د حقیقت پر خوا هم بیولی سي. ښه اوس نو ډېر خلک چې دا خبره کوي چې رحمان بابا چې دی حقیقي شاعر دی، نو د هغه بنیاد هم دا شعرونه دي چې په دې کې محبوب ښکاره نه دی ولاړ. ځینې شعرونو کې داسې دي د محبوب خط یې ښوولی دی، وشتان یې ښوولي دي ښکاره، نو هغه به سړی دا ووایي چې محبوب چې ښیي دا مجازي دی. او ځینې داسې شعرونه دي چې ډېر دي چې هغه کې محبوب ښکاري نه. کشکې خط د امانۍ وما راکړې دا نه، زه په خپله په تا نه یم مین سوی، ستا له لوري په ما شوې ده ندا. اوس نو دلته ندا چې پر کومه خوا بیایې دا د حقیقت پر خوا هم تللی سي او دا د مجاز پر خوا هم تللی سي. ښه زه په تا باندې مین یم له ازله نه چې کړې مې نن ورځ د ابتدا، دا هم لویه خبر ده. نو دغه د رحمان بابا دا انداز چې دی ساده خو دی له شکه وتلی، تورې انتخابي دي. دلته د رحمان بابا علم، مطالعه او پوه هم ښکاره کېږي. دا توري سره سمول او په پښتو غزل باندې د ډېر لوی احسان دی. ډېره ښایسته غزل لیکي رحمان بابا، هیڅ یو زیاتوب، هیڅ یو کمبود نه لري، ډېر کم د په شعرونو کې علت پیدا کېږي. او زما خپله نظر دا دی چې د رحمان بابا په شعرونو کې علت نسته. که علت پکې پیدا سوی دی هغه د کاتبانو د لاس وهنې یا د تورې د نه سنجونې له جوره توری غلط ووایي، بیا نو هغه لیکل سوی هغه رنګه غلط دی. ځکه د خلکو دا ګمان باندې سوی دی چې دا شعر به رحمان بابا غلط لیکلی. خو زما نه دی خیال چې رحمان بابا به تېروتلی وي. د ده انداز چې دی هغه روان دی. د نورو لاس وهونو چې دی هغه که چیرې داسې یو ځای خنډ په شعر کې راغلی دی، نو هغه د ده نه بلکې د کاتبانو لاس وهنې ښکاري.